سلامونه ملګرو د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. په سودان کې څه روان دي او نن سبا سودان د خبرونو سرټ کې ولې ګرځېدلی دي؟ راځئ په نننۍ ویډیو کې راسره وګورئ. که دا ووایو چې د نړۍ تر ټولو بد او ناوړه حالت چې په کوم هیواد کې نن سبا دی هغه سودان دی، نو دا خبره غلطه نه ده. لا تر اوسه د غزې هغه د تباهي او ظلم طوفان لا ختم سوی نه و چې اوس بیا د رسنیو په هر ځای کې د سودان نوم راښکاره سوی دی. او علت یې دا دی چې له سودان څخه چې ډول ډول انځورونه او ویډیوګانې راځي زړه سوځونکي دي. خلک د خپلو ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د سودان نسل وژنه لیکي او حیرانتیا خو لا دا ده لکه څرنګه چې څو ورځې مخکې د غزې د حالاتو له امله د اسراییلو د بایکاټ کمپاین پیل شوی و، همداسې اوس یو بل بایکاټ کمپاین هم روان دی، خو دا ځل بایکاټ د اسراییلو نه بلکې دا بایکاټ د یو اسلامي هیواد پر ضد باندې روان دی، یو شتمن او بانفوذه هیواد چې موږ او تاسو یې د متحده عربي اماراتو په نوم پیژنو، یعنی دوبۍ. اوس خو دا هر څه روان دي، خو بل خوا ډېر خلک لا هم نه پوهېږي چې اصلي خبره څه ده. خلکو ته دا پوښتنه پیدا شوې ده په سودان کې څه روان دي، دا څوک دي چې په زرګونو نه بلکې د میلیونونو په شمېر سره انسانان وژني، او هغه څوک دي چې دا خلک دومره په بېرحمۍ سره وژني، او په دې ټولو کې د اماراتو رول څه دی او د سودان د سرو زرو کیسه څه ده. راځئ دا هر څه په نننۍ ویډیو کې راسره وګورئ. لومړی دا نقشه وګورئ، دا هغه هیواد دی چې موږ یې سودان بولو، که څه هم اوس هغه لوی هیواد دی، څو کاله مخکې لا تر دې هم لوی و. وروسته دا هیواد په دوو برخو وویشل سو او سویل لور ته کومه برخه چې ده هغه بیله سوه چې اوس ورته سویل سودان ویل کېږي. که د دې اسلامي هیواد اکثریت تاریخ ته وګورو نو د 1950 څخه مخکې دا هیواد د انګریزانو تر واک لاندې و، لکه څنګه چې هند و. په 1950 کې یې خپلواکي واخیستله، خو له دې وروسته هم دیموکراسي یې په برخه نه وه، ځکه هماغه وخت دا هیواد د ګډوډۍ ښکار سو. کله به چې ټاکنې وسوې او حکومت به جوړ سو نو د پوځ یو جنرال به راوپاڅېدی او واک به یې ونیوی. دا کیسه به تاسې ته ډېره اشنا ښکاره کېږي، ځکه زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان حال هم همداسې دی. د بیلګې په توګه د دې سړي سره وپېژنئ چې نوم یې عمر البشیر دی. دی د پوځ جنرال و او په 1989 کال کې یې د پوځ په زور واک ترلاسه کړي. تر راتلونکو 10 کلونو پورې یعنې تر 2019 پورې د په بېلابېلو نومونو واکمني وکړله. خو د عمر البشیر تر ټولو لویه ویره دا وه چې څنګه باید خپله واکمني وساتي، ځکه ده پخپله هم د پوځ په زور واکمن سوی و. نو ویره یې درلودله چې یو وخت د پوځ یا کومه بله ډله پر ده باندې بغاوت وکړي. د همدې ویرې له امله ده د خپلو وفادارو کسانو څخه یو شخصي پوځ جوړ کړي چې هدف یې د عمر البشیر د حکومت ساتنه وه. کله به چې د سودان په کومه سیمه کې د ده پر ضد د بغاوت اواز پورته سو، همدغه شخصي پوځ به پر هغه ځای باندې ورمات سو او په بېرحمانه توګه سره به یې هغه له منځه یوړل. د وخت په تېرېدو سره دا پوځ دومره قوي سو چې د عمر البشیر د واکمنۍ پر مهال د همدې پوځ له لاسه په سلګونو زره کسان ووژل سوله. په 2014 کال کې دا پوځ په رسمي توګه منظم سو او ورته نوم ورکول سو RSF، یعنی Rapid Support Force، په پښتو کې ورته چټک ملاتړ ځواکونه وایي. وروسته دا پوځ دومره پیاوړی سو چې د هیواد د رسمي نظامي ځواک په توګه اعلان سو. اوس په سودان کې دوه پوځونه وه، یو اصلي پوځ او بل دا RSF. بیا 2019 کال راغلی، هماغه کال چې عمر البشیر د کوم شي څخه ویره درلودله بالاخره د ده سره هغه وسول او حکومت یې نسکور سو. دا هم د برخلیک عجیبه لوبه وه، ځکه چې دی پخپله د پوځ په زور سره واکمن سوی و او اوس پوځ او ولس دواړو دی د واک څخه لیرې کړي. هغه ځواک چې ده پخپله جوړ کړی و یعنی RSF هم د ده پر ضد راوپاڅېدی. عمر البشیر چې نږدې 10 کاله د سودان خلک کړولي وه له واک څخه ووتی، خو بیا هم د سودان خلکو ته سوله او ازادي رانغله. په 2021 کال کې د پوځ یو بل جنرال عبدالفتاح البرهان واک په لاس کې واخیستی. تر 2023 پورې همدی واکمن و، خو بیا یو بل ځواکمن سړی راڅرګند سو، محمد حمدان دقلو چې د RSF قمندان و. دا هماغه پوځ و چې پخوا عمر البشیر جوړ کړی و او اوس یې مشر د هیواد له اصلي پوځ څخه هم ځواکمن سوی و. په 2019 کال کې دا دواړه یعنی البرهان او دقلو یو ځای و او د عمر البشیر پر ضد یې ګډ اقدام کړی و. خو وروسته د دواړو ترمنځ اختلافات پیدا سول او له همدغه ځایه نننۍ جګړه پیل سوله. کله چې عبدالفتاح البرهان د سودان د اصلي تخت پر سر باندې کښېنستی نو د محمد حمدان دقلو خپل مرستیال وټاکئ، خو د 2023 کال په پیل کې د دواړو ترمنځ جګړه پیل سوه او د حکومت کنټرول یې له منځه یوړی. د همدې دوو مشرانو د قدرت د تمې له امله په سودان کې داسې خراب حالت رامنځته سوی و چې کورنۍ جګړه پیل سوه. د دوی د قدرت د لاسته راوړلو حرص ټوله سودان د خطرناکې کورنۍ جګړې کنډې ته ور وغورځوي
دا جګړه چې د 2023 کال د مارچ اپریل په میاشتو کې پیل شوه اوس هم دوام لري، یعنې تر 2.5 کلونو وروسته هم نه ده بنده شوې. په دې جګړه کې تر اوسه د 1.5 میلیونه څخه ډېر کسان وژل شوي دي. په ډېرو سیمو کې لوږه خپره شوې ده، خلک خواړه او اوبه نه لري. نړیوالې مرستې هم د جګړې د حالاتو له امله د خلکو لاس ته نه وررسېږي. د بېلابېلو راپورونو له مخې حتی کوچني ماشومان د خوړو د نشتوالي له امله مړه کېږي او شاوخوا د 5 څخه تر 5.5 میلیونه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې له امله د هغو خلکو شمېر چې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي د 1 میلیون څخه زیات شوی دی. د 2 کلونو جګړې وروسته د سودان نقشه وګورو نو د هېواد شمالي ختیځې او منځنۍ برخې چې پکښې کې د سودان پلازمینه خرطوم هم شامله ده د اصلي پوځ تر کنټرول لاندې دي. خو لویدیځې او جنوبي برخې بیا د RSF په لاس کې دي. په ځانګړي ډول د دارفور ټول ولایت د RSF تر واک لاندې راغلی دي. په وروستیو ورځو کې سودان یو ځل بیا د نړۍ بحث وګرځېدی او علت یې د دارفور مشهوره ښار الفاشر دی. د RSF ځواکونو دا ښار شاوخوا 18 میاشتې محاصره کړی و او د 2025 کال د اکتوبر په میاشت کې یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی. خو کله چې دوی ښار ته داخل شول نو له خلکو سره یې سخت ظلمونه وکړل. عام خلک یې په بېرحمۍ سره ووژل، کورونه یې لوټ کړل او بې شمېره جرمونه یې ترسره کړل. د سپوږمکۍ څخه د ښار انځورونه چې خپاره شوي دي په سړکونو او میدانونو کې د مړو بدنونه او ټوټې ښکاره کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې متحده عربي امارات په دې ټولو کې څه رول لري؟ کله چې جګړه د 2023 کال په منځ کې پیل شوه، څو میاشتې وروسته د سودان د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان پر اماراتو باندې تور ولګوي چې دی RSF ته مالي مرسته ورکوي. هغه حتی د اماراتو اصلي مشر ته د دولت مافیا په نوم سره وویل. دا ډېره لویه خبره وه ځکه د یو هیواد مشر ته داسې نوم ورکول عادي خبره نه ده. د دې وروسته د UAE ټول ډیپلوماتان له سودان څخه وایستل شول او د UAE دا تورونه رد کړل. خو وروسته د رسنیو ډېر راپورونو دا خبره تایید کړه چې ګواکې امارات رښتیا هم د RSF ملاتړ کوي. پوښتنه دا ده چې ولې؟ ځواب یې یوازې یو دی، زر یعنې ګولډ. که څه هم د سودان عام خلک د خپلو مشرانو د بد مدیریت له امله بېوزله دي، خو دا هیواد د افریقا له هغو څو هیوادونو څخه دی چې ډېر زر لري. او دا هم معلومه ده چې د سودان زیاتره زر د هغو سیمو لاندې دي چې د RSF تر کنټرول لاندې راغلي دي. له همدې ځای څخه د UAE رول راڅرګند کېږي. د راپورونو له مخې UAE یعنې دوبۍ دا زر د RSF څخه په ډېر او خورا ارزان قیمت سره اخلي، قانوني یا غیر قانوني، او بیا یې اماراتو ته استوي. دا زر چې کله د اماراتو بازار ته ورسېږي بیا په قانوني بڼه سره بدلیږي او د نړۍ د نورو بازارونو په بیه پلورل کېږي. په دې ډول سره د سودان عام خلک تاوان ویني، امارات ترې ګټه اخلي او RSF له همدې زورو څخه پیسې ترلاسه کوي چې وسلې رانیسي، معاشونه او نور وسایل واخلي. خو د اماراتو حکومت لا هم دا ټول تورونه ردوي او د الفاشر د پیښو غندنه یې کړې ده. خو د نړۍ ډېر راپورونه او شواهد بیا د بل څه څرګندونه کوي. ملګرو، اوس نو تاسو خپل نظرونه زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تاسو نظر څه دی؟ آیا تاسو فکر کوئ دا جګړه د بهرنیو هیوادونو د ګټو لپاره اوږده شوې ده؟ که دا معلومات تاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ویډیو د نورو ملګرو پرې هم ورسوئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.